زما اخیری بچی چې د 11 کالو ده او پرونی نه 50 واغسته وي بابا سپاره مې نوې شروع کړه 2 سپارې ورته پاتې دي 28 سپارې حفظ یې وکړو او اوس په دې بله میاشت کې زما یو بچی به فارغ شي د علم نه 6 کاله علم یې وکړو بله بچی مې حافظ را اب 2 کاله پس فارغ شي دغه بچی ما سره شپې تاجرو ته راپاسي الله اکبر دا هغه دولت دی دا د علم چې په مخ د ځمکه یو اجرم دې ته نه رسیږي دا هغه دولت دی د علم او حفظ الله اکبر ما خو یو ټیم کې ویلو ما 10 لک روپۍ په هغه ټیم کې دغه په جب کې واچوم که چا زما په سینه کې قرآن شریف واچو لکه اوس بوډا شم کمزوری شم نشم یادولی 10 لک روپۍ په هغه ټیم کې د په جب کې اچوم که چا داس یو دم ویو چې په هغې سره قرآن شریف زما په دې سینه کې راواچو الله اکبر تمام زندگی تی قربان شه قرآن هو قرآن دی که نه دا قرآن شریف زمونږ خوا کې چې زما ملګری ناست دی د زمونږ د شیخ صاحب خاصو کې خاص شاګرد هغه شیخ صاحب سره مونږ 3 پیرې ترجمه کړې ده او چې کله کوړي کې وفات شو د قبر نه خوشبو روانه شوه ټوله کوړی راوتې و او بیا چا خوب کې ولیدو چې جی ستاسو د قبر نه خوشبو راخیږي نو د عاجزۍ خو غر وکړه څه ورته وایي دا زما کمال نه دی کله چې حضور مبارک تشریف راوړ نو خوشبو شروع شوه هغې به ویل چې امام حسن بصري صاحب چې به کله قرآن شریف کولاو کو او د مخې سره و په جړا شو قرآن شریف ته به کتل او جړل به کور والا به ویل د خدای نیکبخته تلاوت هم نه کوي صرف ورته ګوري او جاړي وایي حیرانېږم چې الله پاک دا کم ترتیب ورته ورکړی دی دا چې د صرف په انداز کې وګوري د نحو په انداز کې وګوري د منطق په انداز کې وګوري عقل به دې حیران شي چې الله پاک دې قرآن شریف ته کم ترتیب ورکړی وایي هغې ته حیرانېږم چغې به یې وخلي او جړل به زما عزتمندرونو هغه عظیم کلام الله دی چې ما خپله د پیر ذوالبقا رحمن نقشبندي صاحب په خطباتو کې دا حدیث کتلی دی چې کله یو استاذ محترم هغه خپل شاګرد ته وایي چې بچي وایا بسم الله الرحمن الرحیم د دې یو بسم الله په وجه باندې د 6 کسانو د جنت فیصله وشوه 3 دې طرف ته یو د استاد محترم د جنت فیصله وشوه یو د دې د والد صاحب د جنت فیصله وشوه یو د دې د والدې د جنت فیصله وشوه په یو بسم الله باندې هغه طرف ته د شاګرد هم د جنت فیصله وشوه او د والدین هم د جنت فیصله وشوه په یو بسم الله باندې الله اکبر بسم الله کې 19 حروف دي چې یو پرې په مانځ کې ویل بسم الله الرحمن الرحیم رکعت کې مونږ وایو که نه په یو بسم الله باندې په مانځه کې په یو حرف باندې 100 نیکۍ ملاویږي په یو بسم الله باندې 1900 نیکۍ تا ته ملاویږي په 4 رکعات نفلو کې تا څومره نیکۍ ملاویږي 600 نیکۍ تا ته صرف بسم الله باندې ملاویږي الله اکبر زما عزتمندرونو ډېر زیات عجیب کلام دی ډېر عجیب کلام دی تمام زندگی دی قربان کا تمام زندگی او چا چې دی قربان کړی ده که نه هغه مونږ کتلی دي الله اکبر چا چې دی قرآن شریف قدر کړی دی هغه خلک مونږ کتلی دی کتابونو لیکلی دي د دنیا او د آخرت کامیابی پکې موجود دی دنیا او د آخرت مشهور واقعه د عیسی علیه السلام په یو دیره باندې تیریږي یو قبر کې عذابونه دي او واپس راځي هغه ادیره کې قبر کې به جنتونه دي ګنټه وړاندې عذابونه اوس لګېږي چې کوم ځای نه جنتونه دي وحی نازله شوه چې د یو بچی و د ګناه په وجه ته عذابونه میلاوېدل نن د یو بچی و مدرسې ته تللی دی او استاد ته ویل چې بچي ووایه بسم الله الرحمن الرحیم الله وایي ما ته حیا راځي چې ماشوم بچی زما 3 نومونه په بسم الله کې یادوي او پلار ته عذابونه ورکوم د هغې په وجه مې ته عذاب لرې کړی دی زما عزتمندرونو هر څه پکې موجود دي صحت پکې موجود دی عزت پکې موجود دی
دولت پکې موجود دی داسې پکې موجود دی الله اکبر زه اصل کې 400 ما دارالعلوم حقاري ته راغلم 29 سال مې وشو هلته مې 36 کناله ځمکه ټوله مې هلته ورونو ته پرېښې ده ما ټوله ستاسو را او دلته حقاني ته راغلم حقاني سره مې خوا کې وړوکی غونته کې کور دی د باچاهانو غونته کې زندګي تېروم د څو د دې یو قرآن شریف په وجه باندې د باچاهانو غونته کې زندګي تېروم الحمدلله د دې یو قرآن شریف په وجه باندې الحمدلله 14 پیاري حرم شریف ته لاړم د دې قرآن شریف په برکت او اوس را روان روجه کې اوس بل ورځ مې ټیکټ راغی جب کې راسته پروت دی د را روانې رجوع ټیکټ مې هفته وړاندې راغستی جب کې راسته پروت دی او انشاءالله تر مرګه به زما نیم رمضان په حرم شریف کې وي او تنخوا مې سره په دې قرآن درته قسم خورم صرف 300 روپۍ ده یو ځای کې لرې یو لرې جومات ته هغې د صرف جمعې مانځله ورځم نور دارالعلوم مخې ته مې خانقاه ده او الله الله کوم هغې کې ناست یم الله الله کوم د دغه یو قرآن په وجه باندې الحمدلله تر مرګه به زما نیم رمضان انشاءالله هلته وي او اوس مې الحمدلله د بچو ختم مې را روان دی یو بچی مې حافظه شوله او بله عالمه شوله نو زه الحمدلله شاعر هم یم دا شعرو کتاب مې بازار کې خرڅېږي او یو 14 کتابونه مې نور هم لیکلي بازار کې خرڅېږي په تبلیغ مې یو رساله لیکلې چې دا تبلیغ څه شی دی نو هغې بچي را پسې ونښتلې موږ له دې له شعرونه ساس کا دا بله ورځ کېناستم شعرونه مې وله ساس کړل وی فضل شوی دی په ما د رب غني یو مې بچی حافظ او د بلې ختم بخاري وی فضل شوی دی په ما د رب غني یو مې بچی حافظه د بلې ختم بخاري حیران یم حیران چې دا کومې خوشحالۍ نن ماته الله ردي قرآن شریف په وجه باندې راکوي زه یم انشاءالله د ډېرو کمو خلکو به وي او وي ما نه ښه خلک به وي د هغې به ډېرې وي خو چې د خپل ماحول ته وګورم انشاءالله ډېرو کمو خلکو به وي زما عزتمند ورونو د دنیا او د آخرت کامیابي پکې پرته ده نن موږ یو ډاکټر پرې نه خود ته دا یو قرآن شریف راواله هغه ورځ مې کتاب کتو لیزګومن صاحب لیکلي وو د تبې علاج د زکام علاج د بلډ پریشر علاج د کینسر علاج او لګیو ما ویل چې خدای پاکه څه به اخره کې ښایي چې دونه بیمارۍ یادوي د دې علاج مال چې را دم به زده کړم اخر کې لیکلي وو د قرآن شریف تلاوت الله اکبر د قرآن شریف تلاوت شک پکې نشته زه د ډاکټرانو په نیز باندې ملا نه ختم یم اسلام آباد ته پورې حلیق زمان دم تلیم او چې ته به اپریشن کې دغه یو قرآن شریف روزانه مې یو معمول دی یو سپارې اسلامي تاریخ نن اسلامي وب تاریخ اسلامي وب سپاره ویل په اسلامي تاریخونو باندې یو سپاره ویم او نیمې شپې نه بعد ختم وي د ګریوان کې چوپ کوم الحمدلله ټیک ټاک هر څه پکې موجود دي خو که موږ قرآن شریف سینې سره ونیو نن د دنیا ډاکټر سره منع نه یې زه به ورله لیکن قرآن شریف کې چې کومه شفا موجوده په بل څه کې نشته فیض البقا رحمن نقشبندي صاحب لیکلي دي د پنجاب کې یو هندو د کینسر بیمارو ډاکټرانو کور ته راولېږو ستا د وینې کینسر دی هفته پس مړ کېږي کور ته لاړ شه بچو سبا مړ شي دی کور ته رالی بچو ته وایي راجمع شئ هفته پس مړ کېږم چې لږ ما ته وګوري زه تاسو ته وګورم ما سره کښېنئ کور والا ورته څه وایي وایي ما سره یو واده وکړه زه راباندې دم چې دی به ټیک شي واده را څه شی څنګه دم راباندې اچوې اوسه پورې دی ولې نه اچوو وایي ستا پې اوسه پورې اعتماد نه و مونږ خو هله اعتماد پیدا شي چې په ټول ډاکټرانو وګرځو که نه زه ناست وم خانقاه کې یو کس راغی وایي پیر صاحب مالجي یاره و ډېر وګرځېدم حکیمانو ته لاړم او طبیبانو ته لاړم او هومیوپیتک ته لاړم ډېر وګرځېدم وایي ښه نه شوم اوس کور کې ناست وم وایي سوچ مې کوو ویل مال چې راشي پیر صاحب له ورشه که چېرته دې سره ښه شم مال چېرې به هم ښه نه شي الفاظ یې څنګه دي که چېرې دې سره ښه شم ما واپس کور ته لاړ شه پیر صاحب راباندې خپل شعرونه نه وایي اګر چې شاعر دی خو شعرونه نه وایي پیر صاحب باندې د الله کلام وایي ته کور ته لاړ شه چې د هېڅ څه څخه نه شوم او انشاءالله پیر صاحب باندې الله کلام دې څه به ټیکېږم ما نه به ټیکېږي که چېرته دې سره ښه شم د الفاظ دې زموږ د عقیده ده زما عزتمندو نو چې هغه راغلی وایي واده رسه بلکل هر څه ته تیار یم خو ما باندې دم واچو دې د اوبو جګ راواغستو پټ پټ سوی اوبې دم کړې دا وسکه घंटा तेरा शो दो तेर शे यार बदन के लिए खिफात पैदा शो सवा बल सवा अब तक बस मुकम्मल टिक टाक वही जो वादा पूरा कुम वही ना ता वाड़ा वादा हो ना
لاړ شه ډاکټرانو ته لاړ شه چې هغې دوباره چیکپ وغیره وکړي چې کینسر شته که نشته. دی لاړی ډاکټران حیران شو چې موږ خو اشنا لګړی چې هفته بس به دی مړ کېږي دی خو روغ را روان دی. هلکه سر استعمال کړي ماله کور والو اوبه دم کړي وایي مړه در سره موږ منو نیبخت وه موږ حیران شو چې بل ډاکټر ته تللی چې ټسټونه وکړه ټول صفا راوختل. وایي داسې کار دی مکمل ټیک ټاک دی وینې د کینسر یو ذره پاتې نه ځه کور ته ځه. کور ته را روان شو کور والا ته وایي ټسټونه وګوره مکمل ټیک ټاک یم د وینې د کینسر یو ذره هم پاتې نه بس ټیک ټاک یم. وایي ښه واده پورې کوي وایي وایي وایه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده کلمه وایه. دی حیران دی وایي دا څه کې پلار مې کافر دی مور مې کافره ده ورور مې کافر دی خویندې مې کافرانې دي ستا پلار کافر دی زما تره دی مور د کافره ده خویندې دې که ته وایي ما مه یادوه ټول یادوه. وایي څنګه مسلمان یې وایي داسې مسلمان یم چې زمونږ خوږ ورور مدرسه ساته کړی دغه شانته په علاقه کې مدرسه وه او یو زنانه وه په کور کې به یې ماشومانو ته سبق ښودو او د هغه زنانه یو ماشومه لور زما سره دوستانه وه پرایمري سکول نه واله کالج پورې زموږ ملګرتیا وه. وایي یو پیرمان سپاره راوغه زه خو ماشوم وم استاد یې ما ته په خندا شو ما ته غوږ کې وایي پټه چې بچی راځه کوټې ته دې بوځم بوتله ما ته کلمه په غوږ کې ویله او ما کلمه وویله زه خو پوهېدم نه مسلمانه شوم د هغې په کور کې مې قرآن شریف ختم کړو او چې کله تا ته درکړم چغه مې وخلې استاد ویل خفه کېږه مو دا عظیم کلام الله به لارې کولا وخي انشاءالله په ډولۍ کې مې پټ قرآن شریف راوړو او ته به تللې هلته به بوتانو ته سجدې لګولې او ما به د الله قرآن شریف غېږ کې نیولی و نن په هغه قرآن شریف مې لوبه دم کړي هغه مسلمان شو کلمه ویله. عرض مې دا کړو دوستانو صحت هم پکې موجود دی او مالداري پکې هم موجود ده ښه موږ نن وایو که نه وایي که دا بچیا مې عالم شو نو وایي خلک به څه کوي وایي هله پلانکې افسر شو پلانکې دا شو پلانکې زه خپل علم ته نه را پرېښودم یقین مو شه پلار مې ویلې دی خو لیونی شوی دی د مور د طرف نه موږ ټول عالمان دي د پلار د طرف نه ټول عوامي اوس مې پلار ژوند دی الحمدلله سو ته عمر رسېدلی وایي دا څه کوي مال بابا داسې کار دی چې الله زما په ذهن کې او په زړه کې یو طلب اچولی دی بس یو چله تبلیغ کې لګېدلی دی او بس لیونی کېږم نور پایلم بس مال کې اجازت هم راکړو ثواب به وشي او که اجازت به نه راکړو داسې ځم خو مال هېڅ مه راکوئ نه پټې نه واده هېڅ مه راکوئ الحمدلله هغه علم مې وکړو او نن زما څلور رونه سرکاري نوکران دي او که زه قسم خورم ګناهګار به نه شم څلور زما قرضداري دي سرکاري نوکران دي زموږ په خپل پټي کې سکول ستا شوی های سکول څلور وارونه پکې نوکران دي او ټول زما قرضداري دي د عظیم کلام الله برکتونو ته زه حیران یم قسم ده زه خو ډېر خوشحالي نه په جړا شم د ډېر خوشحالي نه په جړا شم هر څه پکې موجود دي هر څه پکې موجود دي نو عرض مې دا کو زما عزتمند ورونو چې قرآن ته زندگی ورکو نو الحمدلله دا بچی د قرآن شریف حافظ ده دا د قرآن شریف حافظ ده او د مالداري باره کې به یو واقع بیان کړم دا هم پیر ذوالبقا رحمن قشبندي صاحب لیکلي د یو سیک او د مسلمان دوستانه وه او مسلمان کډه ویلو دلته غریبي ډېره د بل ځای ته ځم سیک ته کور والا وایي ورشه مسلمان سره دوستانه وه کور ته ورشه که څه دې پاتې شوي په نیت د امانت بیا راولي بیا پسې وي ځکه ستا دوست وګوره دې کور ته ورغلی مسلمان څه پرېښي وو د الله تعالی کلام یې په یو چوپال کې په برګه کې داسې ورکړی دوړې پې پرتې وي الله یو اته کاله وړاندې کوړي کې نه چا تپوس وکړو وایي پیر صاحب زموږ په کور کې په قرآن شریف کې چینجي شوي نو مسله څه ده چینجي خو باله کېږي چې څوک یې نه راخلي کړه چې کوړي کې دا حال وي د بانډو به څه حل وي قرآن شریف پاتې دی که نه ځکه حالت داسې بدل شو نو زه حیران پاتې شوم چې په قرآن شریف کې چینجي څنګه شو خو دا به ډېره موده پروت وي او راغستی هم نه دی بهرحال هغه قرآن شریف هغه راوړو او کور والا ته وایي چې اگر چې ما ته یې نه منو خو ګوره ایربونه مسلمانان یې مني ډېر لوی کتاب دی نن به د قرآن شریف قدر کوو هغه مزیدار صفا کو دوړې دې وڅنډلې کپړې وله وینځلې عطر یې پې پورې کړه او باره کېښودو سبا ورځ شوله کور کې جنګ جګړې وي جګړې ختمې شوې بله ورځ خو چې میاشت نیمه تېرېدله جګړې هم ختمې شولې مالداري هم راله او چیلې یوه کور کې لنګه وه یو پوخ پې به کوله کلیو ته ورسېدل او یو عجیب خوشحالي ده پیر صاحب لیکلي دي ټول کېناستل چې دا خوشحالي خو چاته زندګۍ کې نه ورغلي دا څنګه راغلی پټوي ولې خو چې دا مخامخ کلام هم راوړی بس خوشحالي راله که ټول مسلمانان شو کلمې وویله
کلمه ویله. عرض مې دا کو دوستانو چې هر نعمت پکې موجود دی. نو دا خو د قرآن شریف سلو غونته کې فضایل ذکر کړل. علم، الله اکبر. ابل ورځ کوړي کې روان وو، یو کس رامنډه کړو، څه تحفې هم راکړو، پیر صاحب کېناو. هغه اخر ما څه چل دی؟ یاره پیر صاحب وایي تا پروست کال یو تقریر کړی او یو حدیث دې پکې ویلو او وایي ما به غوټ یو دومره کسانو ته ویل چې نه هیر دي، بس بار بار دا حدیث بیانوم. مال څه مې ویلو؟ حدیث ته بیانوم. یو حدیث مبارک دی چې د قیامت په ورځ باندې به الله پاک حساب کتاب شروع کی او د یو کس ګناهونه به سیوا شي او نیکۍ به کمې شي، دته به حکم وشي جهنم ته روان شه، دی به جهنم ته روان شي. الله اکبر. ډېر سخت صحت. الله دې موږ ټول بچ کړي. زما خو ګورونو دقه یو ټکی رامخې ته کو، دقه یو ټکی رامخې ته کو چې د الله سره به پیشي وي. الله اکبر. بس تمام زندگی به برابر شي. خپلې خبرې ته راځم. زمونږ دیر باباجي الحمدلله مولانا صاحب دی استاد دی، زمونږ ټول استاد دی او 22 سال سید رحمان صاحب چې زه اوس عمرې لازم ټول رمضان هلته چې دی به د کم وخت نه ځي. موږ رمضان کې شاته ناست دي عمره کې. یو کامل ولی دی رسول نبی عمر اورېدلی، هغه یو ناشنا خبره کوي، و یو پیر صاحب یو مرید ته زر زر ترقي ورکړه. نور مریدان خفه شو چې دا ولیه هغه ورځ راغلی دی او نور ترقي میلاو شوه. نو هغه پیر صاحب ته پته ولګي ټول راشئ، ټول مریدان راغلل، هر یې ته یو یو چړلوکی او یو چرګوټی ورکړو، ورشئ داسې ځای کې حلال کړئ چې څوک نه وو، هلته حلال کړئ او واپس یې ما ته راوړئ. ټولو حلال کړي راوړل، چا ته چې ترقي میلاو هغه ژوندی راوړو. وی ولې؟ وجي تاسو یو شرط لګولی و چې داسې ځای کې حلال کړئ چې څوک نه وي، وځي چې به کوم ځای راتلم هلته به الله تعالی و. الله اکبر. وایي ترقي چې میلاو داسې میلاو نه ده. بس دا یو ټکی په ذهن کې واچوه، د دې زمانې کامل ولی 24 ګنټې راته الله تعالی ګوري. په بلستان کې راته ګوري، په جومات کې راته ګوري، په بیټک کې راته ګوري، په خانقاه کې راته ګوري. 24 ګنټې راته الله تعالی ګوري. او یقین مو شه اوس یو 2 کاله وړاندې مې یو کتاب لیکلی و چې الله څونه مهربانه دی. الله اکبر. ای کې مې یو حدیث را جمع کو. یو عالم راغلی و، ما ته پیر صاحب د کورنۍ مدرسې نه فارغ یم او حکیم یم، کله کله زنانه راشي انسان یې منو لږ نظر مې ګډوډ کېږي، څه وظیفه راکړه. مال یاره ما خو یې وظیفه پیدا کړې ده او زه خو چې ځان ته رامخې تګم بس رپېږم، بالکل رپېږم بالکل. مال دا وظیفه راته ښه به څه شی دي؟ مال یو حدیث مې وکتو کتاب کې، بل کتاب مې جوړو، څوک چې کتاب لیکي نو ډېر کتابونه ورله ګوري ګرځي که نه. نو مال یو حدیث مې پیدا کو، تقریبا 2 کاله کېږي دا حدیث ما ته مخکې معلوم نه و. نبی علیہ السلام فرمایي چې الله تعالی فرمایي، نبی علیہ السلام څه وایي؟ الله تعالی فرمایي چې کله نظر ګډوډ شي، ټچ موبایل ته ګوري، جنکو ته ګوري، غلط ګوري، بس صفا خبر غلط ګوري، بس الله د بر نه څه وایي؟ ای زما بنده زه تا ته ګورم او ته چا ته ګوري. الله اکبر. بس د دین لوی وظیفه ما نه ده کتلې. 24 ګنټې لوی الله ما ته ګوري، زه به څنګه غلط کار وکړم؟ 24 ګنټې دغه ذهن جوړ کړه. د پلار په وړاندې باندې غلط نه ګورم، ولې پلار مې ګوري، الله ګوري. نو عرض مې دا کو زما عزتمند درونو، که موږ دغه یو ټکی برابر کو چې الله تعالی موږ ته ګوري، بس ټولې مسلې حل شو، ټولې مسلې حل شو. نه حدیث ته بیانوم چې کله د سړي ګناهونه سیوا شي جهنم ته به روان شي، نو الله پاک په جبرئیل اسلام ورولېږي چې ورشه جبرئیل دا کس جهنم ته روان دی، دنه یو تپوس وکړه. تپوس ته دا وکړه چې ستا او د علیم نوم خو یو برابر نه و، چې ستا نوم مولانا عبدالحق زمونږ د کلي مدرسې محتمم صاحب بانی او بل کس راغم عبدالحق، نو د عالم سره خو د نوم برابر نه و راغلی. یره چې ما خو چاته کتلي نه دي، ماته پته نه لګي څوک مې نه دي کتلي. را به راشي جي وایي هغه چې ما خو څوک نه دي کتلي، وایي ښه ورشه بل تپوس دې وکړه. د علماو څخه په یو درس سهار روټۍ نه راخوړلې. دا حدیث مبارک ځانه نه یم اب ورمنډه کې الله بیا راولېږلم، د علماو څخه په یو درس سهار روټۍ نه راخوړلې، وجه نه مې راخوړلې، وایي ښه ورشه بل تپوس دې وکړه. د عالمانو په محله کې خو د کور نه و، وایي نه جي نه و، ابه بیا راشي ورسه څلور تپوس دې وکړه. د علماو څخه دوستانه نه ده کړې، وایي نه مې ده کړې. څلور تپوسونو کې ناکام شو، نه نوم د عالم په نوم برابر و، نه د عالمانو په محله کې و،
نه علماء سره دوستانه کړي نه د علماء سره په یو ځای سهار نوټۍ خوړلې ورشه پنځم اخري تپوس ته وکړو زه به جهنم ته ځم وی هغه چا سره دوستانه کړي چې د علماء سره دوستانه و او جی یو دوست زما و دغه د علماء سره دوستانه و جنت ته ځه دا ګوره حضور مبارک وای خان قسم در دې ملنګانو لمن راونی سي دا درویشان په خدای قسم د نیمې شپې نه بعد موږ تاسو دواګانې کوو د نیمې شپې نه بعد موږ تاسو دواګانې کوو که ته موږ ته هر څه وې عبدالرحمن بابا وایي داسې دوه یاران بچا لیدلي نه وي چې یو ته کنځل او بل دوا کړه که ته ما ته هر څه وې ته بچي رالېږو زه به عالمان کوم زه به حافظان کوم زه به ورته قرآن ښیم زما عزتمند درونو دا خلک هم پرېښه دی او منډې وخو دا چل دی او دا چل دی او دا چل دی الله اکبر الله اکبر ګاډي کې تلمه نو یو بل ته وایي لرې ماله د علماو دوستانه دی لر شه وایي د علماو دوستانه دی تا د علماو دوستانه کتلي ستا نوم نشان نه وي او من خانقاه ته راشي چې بچه مې نه کېږي او ما سره مولانا عبدالحق کتاب پروت دی اعمال روحاني او زه د هغې نه تعویض درکړم الله بچی درکړي نوم نشان دی نه وي بیا چې له ما نوم نه وي ښه نو نوم دې د قادیانیانو وي نوم دله زه کېدم قرآن درته زه وویم آیت کرسي درته زه وویم جنازه درته زه وښیم د پلار ادب درته زه وښیم بیا دې واده وي 100 لاکه روپۍ پې ورکړې زه نیم درغلی تا ته حلاله نه ده هغه هم زه درشم نکاح دله وتړم او بیا ټول خلک راځي او زه قبر سر ته ولاړ یم او سم آمن الرسول بما انزل زه بیا لګېم تا ته اخري دوام زه کوم د ملا دوستانه په شان ملا څوک کولی شي ملا چې کومه دوستانه کوي والله که څوک سره کولی شي عرض مې دا کو دوستانو چې باقاعده د بچي عالمان کو د عالمان کو انشاءالله د دنیا او د آخرت کامیابي به ملو شي نو الحمدلله نن دې بچي علم کړی علماو مخ ته کتل عبادت دی حدیث مبارک دی علماو مخ ته کتل عبادت دی خانه کعبې ته ګوره عبادت دی علماو سره ناسته حضور مبارک فرمایي چا چې علماو سره لاس میلاو کو دا داسې لکه چې ما سره لاس میلاو کو د علماو سره ناسته وایي داسې چې ما سره کېناست عرض مې دا کو زما عزتمند ورونو چې که هر څه وي خو باقاعده موږ د خپلو علماو لمنې راونیسو انشاءالله که خیر ته به وګوره زندګي به برابر وي زندګي بله خبره ده ځکه خبره ډېره اوږدونه چې الحمدلله علما هم ډېر راله او پروګرامونه ورځې هم لنډې دي نو درې خبره مې عرض کړې څلورمه خبره چې دې بچی الحمدلله زمونږ نه لاسنیوه کړې ده او زمونږ لاسنیوه څنګه ده موږ د خپلو مشرانو طریقې ښودلې دي د ټول پاکستان مفتی اعظم محمد فرید زما پیر او زما استاذ 21 سال د هغې په لمن کې الحمدلله ما تېر کړي دي د هغې چې موږ ته هر څه راکړل او بیا چې کوم دی نو عزرحمان هزاروي صاحب زما یو کتاب وکتو بیات کې ضرورت او فضیلت ګیره 160 صفحې کتاب دی 3 پیرې چاپ شو الحمدلله زرګونو خلکو وکتو هېڅ کې نیم په خدای قسم یو ورځ سکول مې نه دی ویلی یو ورځ سکول ته نیم تللی او نه 14 کتابونه زما په بازار کې میلاویږي الحمدلله یو مې دلته راوړی مې دا دی رسالې خمسه په هغه کتاب چې څنګه عزرحمان هزاري صاحب وکتو او دارالعلوم حقاني ته راغلی و او دې غټ ګیټ سره یو دغه د کجوره ده نورې اوس کري خوا پکې زړه ده هغې سره داسې جدا کړم او لاس یې راباندې راواچو و شیخ ذکر صاحب چې ما ته څه راکړي ټول تا ته مبارک شه هغې له داسې خلافت راکړو سندل باباجي صاحب خلافت راکړو نو موږ ته خپلو مشرانو طریقې ښودلي دي چې د ښځو سره ملاقاتونه که پیر وي او که مرشد وي او که بزرګ وي دا منه راغلي دا نه دي راغلي دا صرف د استادانو د سبقونه ښایي د مجبورۍ نه ښایي ګینې اواز کې هم ډېرې خبرې دي خو مجبوري ده نو موږ ته وایي چې کله زنانو ته بیعت کوئ په موبایل باندې به کوئ یا به د هغې پلار ته ووایي یا به د هغې ورور ته ووایي د هغې خاوند ته ووایي چې دا وظیفه دې کوي او بیا به ته هغه الفاظ یا داسې اوس یو کمره د هغې کې ناست دي نو هغه موږ یو پړی وغځوو پړی هغې لاس کې ونیسو موږ یې دلته لاس کې ونیسو او بیا ورته دې ځینه د بیعت کلمې ووایو نو الحمدلله دې بچی لاسنیوه هم کړی او سبقونه یې برابر کړي دي الحمدلله دې کې اوس څه پراته دي الله اکبر الله اکبر دا بیعت زه اکثر وایم زمونږ مفتي صاحب مبارک و چې 3 د نجات لارې دي یا مدرسې ته لاړ شه یا په تبلیغ کې لاړ شه او یا بزرګانو ته لاړ شه
دا بالکل دې سره وګوره کنه د دې نه ما سیوا خو افسري د نوکري د دکانداري ده خو چې ګوري هلکه تبلیغي دی هلکه تصوف سره تعلق دی یاره مدرسې سره تعلق دی دې درېو خلکو کې دین اوړي نور الحمد موږ ټول مسلمانان یو خو هغه کامله دینداري به نه میلاویږي نو تصوف څه ته وایي الله اکبر د دې یو واقع تاسو ته بیانم امام رازي چې علما ناست دي چې د علم نه ټوله دنیا خبر ده د یو خوب وکتو چې د بدن نه مې یو توره غونته کې بلا راووته یو خپل ملګری و هغه ته یې خوب بیان کړو ملګري یو خوب مې کتلی بدن نه مې یو توره غونته کې بلا راووته قاضي فضل الله صاحب ډېر عجیب انداز کې دا واقع بیانوله وایي څه چل دی وایي بلا مې د خوب کې بدن نه راووته وایي تعبیر یې څه دی وایي مولانا صاحب خفه کېږه مه زما خاص ملګری خو سره د علم لږ شان تکبر درکې دی وایي څه وکړم وایي لاړ شه زما د پیر نجم الدین کبرا رحمه الله تعالی هغه نه لاسنیوه وکړه هغه نه بیعت وکړه دې په لار باندې روان دی شیطان نه له داسې کې مړ دونه لوی علامه او کتابونه دي څونه لیکلي دي او په لکونو شاګردان دي ته اوس د هغه مخې ته ناست یې او الله الله به کوې داسې خپنیولی شي نو بیا وایي دې خبرو خو خراب کړو که نه څوک منونه دې خو خراب کړو که نه بس لاړل خو عالم او بس هلته کېناست مخکې د جوماتونو څه به لوټې پرتې وي خلکو به وړې وړې کول او دوسونه به یې پوچول اوس خو پیپرې وغیره دي هلته کېناست او لوټې وړې وړې کوي یهودیانو په اسلام سه اعتراضونه ولیکل پاڼې راولېږله چې دا اسلام کې دا فرق دی دا صحیح دین نه دی پیر صاحب چې وکتله وایي دا زما کار نه دی لکل فن رجال هر فرق پر زه خو پیر یم دا د امام رازي کار دی ورشئ چې هغه دا مسلې حل کړي یو مرید ته ویل چې ورشه منډه کا دی را روان شو امام رازي خو بار په خاورو کې ناست خپل اخت باندې خپل نوم وکړه وایي څه کوې بچیا امام رازي صاحب په زما څه مسله پېښه شوې تراوړه دی چې ویې کته ورسې پیر صاحب ته دې ووایه چې دا مسلې زه حل کولی شم مړه ته څه کوې وایي نه زه حل کولی شم ته ورسې پیر صاحب ته دې ووایه چې وایي دلته یو بابا ناست دی دا مسلې زه حل کولی شم حل دي کړي زه وګورم او په یو څو جملو کې هغې ته جوابونه ورکړل پیر صاحب چې وکتل والله هذا امام رازي په خدای قسم امام رازي و شری ولی څه چل دی لکه دا څه کوې د خدای باندې دوړو کې ناست یره جي وایي شیطان نه پرېښودم او تا ته نه پرېښودم باید دوړو کې مې کېنو علما خو بیا علما دي علاج کولی شي که نه زمونږ یو ملګری د دې دغه په پیټرۍ کې دی د دې سیمټو نو چې څوک علما پسې خبرې کوي چې په قلاره باندې کېنه چې سیمټ خراب شي ما ورته جوړو که نه و چې او دغه شان چې علما دغه شي خپل هغه علاج کولی شي په قلاره کېنه هغه له علاج بیا ورځي سیمټ خراب شي ما ورته علاج کوم ما ورته پکې نوکران یو چې او بالکل بد ده هغه علاج کولی شي خو عالم و علاج یې وکړو وایي ښه راځه کېنه لاسنیمه ورته ورکړه او د الله په وحدانیت باندې سل دلایل تیار کړو شیطان به راځي چې په کوم دلیل الله یو ځم په دې دلیل یو دی زلکدن شروع شو او په کوم دلیل الله یو دی په دې هغه شیطان رد کو بل ټول ختم شو او امام دغه نجم الدین کبرا رحمه الله تعالی په 100 میله لري دی لکه څنګه چې عمر فاروق صاحب خطبه وایي آثار الجبل او اواز هغه ته رسېده قشان دا وایي مرید ورته وایي چې بې دلیل الله منم دلیل ته ضرورت او شیطان منډه کړو کلمه ویله عرض مې دا کو دوستانو بس یو واقع بله بیانوم فی ذوالفقار احمد نقشبندي وسوسه پات شوی دی کاش جنازه کې شریک نشم من ډېر انتهایی بیمار وم ډېر ناشنا سړی د دنیا نه لاړو سل کرته حضور مبارک په خوب کې کتلی و چې کله الکو سل کرته او 244 کتابونه لیکلي دي 244 کتابونه لیکلي دي او په هر ځای کې خانقاهونه دي وایي امریکا کې روان وم یو زنانه موټرو کلمه راته ووایه وایي کلمه مې ورته وویله ما چې څنګه په یو نظر دي وویل و اسلام مې کتلی خو ستا غوندې مسلمان مې نه و کتلی وړه د هغه تاریخ کدی کو د علما ناست دي حیران به دې پاتې کي حیران چې دې سړي ته الله تعالی کم څه ورکړي دنیا یې حیرانه کړه په لکونو مریدان یې پرېښودل په لکونو او دومره مستجاب و دعوا چې هغه خلک ورته حیران دي باقاعده نو بهرحال هغې دا واقع لیکلې ده و یو رحمانیه دارالعلوم دی وایي زمونږ د ملګرو خپل مریدان دي ختم بخاري و پکې دکو وایي پیره لاړم ختم بخاري مې وکړو نو زما یو ملګری او مرید ته ملګری وایي ما ته وایي جي زما زه ته لږ مسله لاړ شه بس اخري واقع بیانوم بس خبر ختمو ما چې څه راته وایي وایي یو تره زوی مې دی او دومره مالدار دی چې د کله نه پاکستان جوړ شوی دا ایمینې را روان دی کله چې پاکستان جوړ شوی دی دا چې پیل شوی نه دی او وایي دی ناست دي او پیسې او سبب وجو کې پرتي چې څوک راځي
او دیو په دا سړی غریب دی او ضرورت دی بس په قودو داسې ورکوي په چرته زندګۍ کې مونځ نه دی کړی چېرته زندګۍ کې جومات ته نه دی تللی او وایي شراب داسې څکي چې اوبه نه څکي بس منګي ورته پراته دي حکومت خو یې تابع دی ځکه مالدار سړی دی اوس زه وایم که چېرته دا سړی دینداره شي ته ما سلا شه علما چېره موږ خو دا کار نه کوو بئس فقیر علی باب الامیر ډېر بد فقیر چې د امیرانو دروازو ته ځي سوالونه کوي او نعم الامیر علی باب الفقیر ښه نواب دی چې د فقیرانو دروازې ته ځي زه خو دا کار نه کوم هغه خو امیر دی خو زه یو کار وکړه زما سلام ورته ووایه ټیک ده جي چې لاړه و جي زما پیر صاحب په تا سلام یو نو په هغې کې م یو منټ سوچ وکړو چې واخلم که نه اخر کې و چې وعلیکم سلام کال پس بیا چې کوم دی نو دغه جوړ شو ختم بخاري وایي زه رالم او دی کس راغلی دی او ټول خلک ده ته ګوري زه تقریر کوم ما ته نه ګوري وایي تقریر مې ختم کړو ما ته وایي شیخ خپلې کمرې ته مې بوځه دا ټول خلک ما ته ګوري زه شرمېږم زندګۍ کې مې چاته ښه کار نه دی کړی صرف نن راغلم ټول خلک ما ته ګوري څنګه راغلی وایي دننه مې کمرې ته بوت جي زما علاج به وي ما چې آو د هر ډاکټر سره د بدني مرضونو علاجونه دي الحمدلله موږ روحاني ډاکټران موږ سم علاج شته دی موږ ته هم چا ښودلی علاج شته څه علاج دی لاسونه مې ونیول چې وایه چې ای الله د وخت د بلوغ نه تر اوسه پورې چې مې څونه ګناهونه کړي دي راته معاف آینده لپاره د عهد کوم د واده کوم چې نور به نه کوم توبه مې پې ویسته او سبقونه مې ورکړل چې دا 5 سبقونه اړه ور د نقش وځای مبارک سړی لاړه کور ته هفته چې تېره شوله بر یې وکتل وایي دا شرابو بوتلې ماتې کوي بس شرابو بوتلې ماتې شو او کور کې یو اختر شو او چوکیدار ته وایي ودرېږه شرابیانو ته وایي چې بس شراب پرېښي نور به نه راځئ شراب یې پرېښودل او ګیره یې پرېښوده او جومات ته شروع شو الله اکبر او دغه شان موسم د حج نږدې ټلیفون وکړو چې زما د حج راته بجې هر څه به برابر کړو سړی حج ته روان دی او بلا خلکو سره روان شو او ټولو ته وایي ستاسو خدمت به زه کوم سپینه ټوبۍ په سر کړه ګیره پرېښوده او حج ته لاړ یو واقع خطباتو کې موجود ده حج وکړو رالی واپس د دنیا خلک را روان دي دې وخت کې د ټول علاقې علما را جمع شو هغې راله چېرې دا سړی ډېر نیک شو او د پیر صاحب نه بیعت کړی چې ورشو چې علما څنګه راله او د وکتل او راپاڅېد او ټول یې غېږې ورکړې او بس غېږ کې ونیول او کور ته را منډه کړه او سم خوشحاله دی د تمامې علاقې هغه خلک راغلی چې ما نه به یې مخ اړو او نن زه په غېږ کې ونیولم شابه کوي زمزم او کجوري او تسبیح او رومالونه بلا سامان یې راوړو نو کور والا ورته وایي او نوکران ته وایي تاسو مور کوئ دا به زه په خپل لاس ورکوم نو کور والا ورته وایي چې دونه ډېر علما دي دې باندې لږ وخت لږې ته کښېنه او زه به یې اوس برابر کړم کور والا لګې دي څیزونه برابروي او دی څه وایي سبحان الحمد په دې وخت کې دی وفات شو الله اکبر ډېر حیران وفات شو بهرحال دا طریقت هم یو شیز دی ها دا چې څونه بزرګان تاسو وینئ دا درېوڼ دي که د هر ځای دي یو به بغیر طریقت نه څوک سیږي نه کړي ما ته دې څوک ثبوت راکړي حاجي عبدالوهاب صاحب د احمد الله وري صاحب خلیفه و دا ډېر دې کار دی کړی دی ځکه دې الله دین کار واغست دې خلکو چې کم څه کړي دي عقل به دې حیران شي دې خلکو چې کمې مراقبې کړي دي الله اکبر پرون زموږ یو مرید د کال نه رالی ناستو یره جو زړه سم برابرې نه خوري مل بچي یو کار وکړه مل الحمدلله موږ د داسې خلکو نه بیعت کړی چې موږ د تبلیغیانو نه تبلیغیاني موږ هر پرې الحمدلله موږ هر څه کې شامل دي په تبلیغ مې رساله لیکلې ده کې در موجود ده زردانې ختم شو بله مې بیا چاپ کړه چې تبلیغ د کوم نه شروع شو خو مال دې بیعت کې یو خبره اخري خبره کوم دې بیعت کې یو خبره ده دې کې مراقبه ده او کله چې مشاربو ته ورسېږي نو دا خپل زړه به په تصور کې د حضور مبارک زړه ته مخامخ کړي او داسې یو ګنټه به ناست دي چې انوارات او برکات په هغه زړه مبارک هم راورېږي هغه ماته دلته را روان دي الله اکبر بیا زمونږ مفتي صاحب مبارک لیکلي دي دا اوس چې د کومه سپوږمۍ راختلې ده د انور دا اوس د شپې سپوږمۍ ته رڼا ورکوي هغې کې خپل رڼا نشته ولې ما نسته هغې کې رڼا نشته د دې نه چارج کېږي نو زمونږ مفتي صاحب مبارک لیکلي یو ادنا مخلوق بل ته مخامخ دی بیا ټوله شپه رڼا کوي علا مخلوق ته د قلب مخامخ کړی څونه رڼاګانې به راځي بلته لږ دا شی وکړه ګنټه مراقبه ده بیا په لطیفه قلب باندې ده لطیفه روح باندې ده لطیفه سر باندې ده خفي باندې ده اخفا باندې ده دا پنځه مراقبې ته وکړه چې ته حیران به پاتې شیطان به دله بې تقدي
نو بهرحال عرض مې دا کو چې الحمدلله ډېر زیات خوشحاله یم الحمدلله علما موجود دي تاسو موجود یې او زمونږ دغه بچی الحمدلله د قرآن حافظ هم ده علم هم کړی دی او زمونږ د تصوف سبقونه هم برابر کړي دي نو عرض مې دا کو زما عزتمند ورونو چې دینداري به دغه درېو خبرو سره زی اخري خبره چې څنګه به دینداره کېږو یا به مدرسې ته ځو یا به په تبلیغ کې ځو او یا به تصوف ته ځو انشاءالله ته به وګوره که خیري زندګۍ به برابر وي او دا خوړو سوچ مه کوئ چې د کوم ځای نه به خورو ما ته وختي خبره وکړه چې الحمدلله ملنګ ستاسو مخې ته ناست دی 5 رونه دي سرکاري نوکرانو 5 وړه ټول دغه زما قرضدار دي الحمدلله په دې کې چې څه پراته دي په بل څه کې پراته نه دي بس اخري خبره دا کومه دا یو رساله مې لیکلې ده رساله 500 نومې دی په دې کې لومبۍ خبره دا نه چې ښځه خاوند به څنګه زندګي تېروي د احساس راته هله وشو د خانقاه کې مې یو کاله تېر کړه په خدای قسم د شپې مې پټ نکاحونه وتړل دا نوجوانان دي دا په جذباتو کې راشي بل یو نوجوان وایي که په موټرسایکل سسور شو ما به ښځه طلاقوي سبا وسسور شو دا علما ناست دي ډېر طالق باین وایي دکه نکاح تازه نه کړه دا اوس لګېره دا ښځه په دې طلاقه ده ما به سوال جواب ولیکو ما نیکبخت راشي خانقاه کې پټه بله نکاح وتړم څو نکاحونه مې په خانقاه کې پټ وتړل نو بیا مې په دې باندې رساله ولیکله چې ښځه خاوند به څنګه زندګي تېروي نن سبا ښځه او خاوند د یو بل حقوقونه خبر نه وي په معمولي خبر باندې جګړې دي دا ته وګوره یو نیم سل صفحې رساله ده ته به وګورې بیا به چېرته عمر کې به جګړه بیا رانه شي او دویمې رساله مې بیا دا لیکلې ده چې دا مولانا الیاس رحمت الله علیه تبلیغ کار چې کوم شروع کړی څنګه شروع کړو دې کې یو رساله ده درېیمه رساله دا ده چې 24 غنټو کې به څنګه زندګي تېروو او څلورمه رساله پکې دا ده چې دا پیري مریدي څه ته وایي او پنځمه رساله پکې دا ده چې دا قادیانیان څومره تباه او برباد دي په هغې مې پکې یو رساله لیکلې نو زه هم که دا یو رساله دا مې یو څو دانې راوړي دي که تاسو ځان سره کور کې کېښوده نومونه راسولي کې خیر درته به راولېږم انشاءالله کور کې لږ تعلیم وکوئ انشاءالله ډېره ښکلې زندګي به میلاو شي او جنګ جګړې به ختمې شي علما هم ډېر راغلي که څه بېادبي شوي معافي غواړم وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا حي يا قيوم برحمتك نستعيذ حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر ربي قني عذابك يوم تبعث عبادك اللهم إني مغلوب فانتصر لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وأنت أرحم الراحمين یا الله دې محفل ته زما دا خواږرونه راغلي دي علما دي او په علم کې او په تقوا کې زما نه وړاندې دي او دې زموږ د فقیرانو خبرو ته غوږ کېښودو دلته ټیم راکو ای الله هر یو قدم دې نیکۍ په تله کې واچي او د هغې نه وړاندې دا کوم بزرګان چې راغلي دي الحمدلله تبلیغ والا پکې موجود دي او د حسن دیواله صاحب خو پکې کال هم لګول الحمدلله بس دغه دینداري د دوستانو او دغه شان نور سپینګری موجود دي نوجوانان موجود دي اے الله ستا دلبار ته لاسونه نیولي موږ نه غواړي او ستا رضا ته لاسونه نیولي الله زموږ د ټولو ستا رضا ستا مینه محبت نصیبه کړي اے کریم ذاته زاری درته کوو منت درته کوو یا الله دا زموږ دوستان اے الله که دوی موږ ته هر څه وایي الله موږ به ستا دین ورته بیانوو الله زموږ ردي په خپل منځ کې مینه محبت پیدا کړي الله ستا د رضا لپاره پیدا کړي الله اے الله د حیا د پردې صدر را باندې راواچې الله زاری درته کوو الله منت درته کوو یا الله د حیا د پردې صدر را باندې راواچې الله د بې شرمۍ د زندګۍ نه په امان کې وساتي اے الله په کومو طریقو سره چې دینداري ملاویږي الله هغه دینداري زمونږ نصیبه کړي الله را تهجد مونځ هم نصیبه کړي د اشراق او د اوابین مونځ هم نصیبه کړي د قرآن شریف تلاوت هم نصیبه کړي علم هم نصیبه کړي تصوف هم نصیبه کړي تبلیغ هم نصیبه کړي جهاد هم نصیبه کړي الله تا ته جړاګان هم نصیبه کړي الله اے کریم ذاته هغه خلق به راپاسي مولانا عبدالحق صاحب به راپاسي چې اوس په هفته پس انشاءالله 1500 کسان فارغ شي
اب د الله په دلبار کې خپل قرباني پیش کی الله موږ بس وایو موږ خو سم نه دی کړی الله موږ هم د رضایو منت کو الله موږ هم دین د پاره استعمال کی اے الله موږ هم دین د پاره استعمال کی الله تمام زندگیم د دین د قربان کی الله د کچو د بچ زندگیم د دین د قربان کی اے الله کته زمونږ راضی شولې نو ته به خوشاله شي نبیان علیه السلام به خوشاله شي فرشتي به خوشاله شي جنتونه به خوشاله شي کتابونه به خوشاله شي او یا الله کته زمونږ د خفه شولې او موږ دې ونه بخلو الله شیطانان به خوشاله شي الله یهودیان به خوشاله شي الله زارر تکو الله موږ ټولو بخي الله اے الله موږ کامل دینداری نصیب کړي اے الله موږ خپل خلق الله تمام زندگیم د دین د قربان کی الله موږ په دین کې استعمال کی الله زموږ د ازاری قبول کی الله زموږ د دعاګانې قبول کی الله د پردې شاته چې کومې دغه خويندې مېندې راغلي دي د بچي ختم تر راغلي دي الله ردی بچي معلمان کی کوم کورونه کې جنگ او جګړې دي الله اتفاق به دي حاج نصیبه کی سونه وفات شوی دي الله مغفرتونه نصیبه کی د چا کاروبار نشتا الله بهترین کاروبار نصیبه کی د چا دشمنی دي الله په دوستۍ باندې بدل کی اے الله سم د دوا چل خو ناراضي خو په زاري او په مینت د نغواړم کومې د خیر دواګانی چې ستانه نبی اسلام غوښتي دي هغه ټول خیر منګه ترا کی او د کوم شرون لا چې پناه وخت راغینم په امان کې وساتي الله دا بچی نورم په دې علم باندې خوشاله کی الله را دوانو جهانو کامیابی نصیب کی ټول دغه بچی ته په کورونو کې زنانه ګوري علماء ته قتل وې دام باقاعده اجر دی او عبادت ته اللهم صل علی سیدنا محمد یا الله تمام بیماران د نیک عمل لپاره صحت کامله ورک یا الله څنګه چې دل تر جمع کړیو الله داسم په حرمین شریفینو کې را جمع یا الله اکبر حرمین شریفین خو یقین دی وشه سم په مړ ما بالکل داس یم کنه او صبر زمانځه کې دوکه شو مال چې ټیکټ بسنګ نه به می ټیکټ راو جب کې را سپروت چې دوه مې روانه لم به په مازه په هیڅ نه پويګم الله دا ټول محبت زمونږ د حرمینو سره کې د دې ټول مرګورو مر سره کې الله څنګه چې دل تر جمع کړیو داسم په حرمینو شریفینو کې را جمع کې الله په جنتونو کې را جمع کې په نیک مې پلونو کې را جمع کې د تمام مسلمانانو اتفاق به اتحاد او خوشحالي او کامیابی نصیب کړي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله برحمتك يا أرحم